मोहतरम सेनेटर मुश्ताक अहमद खान से, ग्रांड मोहतरम मंजूर पश्तून से ददे एहतिजाजी फोरमन मार्च पासून ऑर्गेनाइजिंग मशरानो मोहतरम शहाबुद्दीन खान और माता मकामा बरोड वलाड़ो और पचतून वलाड़ो पकाम पखावरा पअमान पजवान पतरकाय मैनो पुख्तनो स्तासो न टोलो डेरा डेरा शुक्रिया डेरा डेरा मनना चे पदे सख्त गरमाई के और पदे सख्त हालात के नंतासो दखल खावरे दबदमनाए पजार पकामी जज्बर आवतले खुदाई जिस्तासो तादाद सेवा की खुदाई जिस्तासो आवाज की असर हो कुवत सेवा की जेदा दबदमनाए मसनुई ख्वारे सादरे तदे जन्नती खावरना रागुंडी को औदाद अमल स्पिन झंडा पहर दरा और पहर सरदरो लगाओ ताद टोल पुख्तन वरमान जवानानो संजीदा जवानानो संजीदा मुश्तैल कामुना जंगुना बैली मुश्तैल कामुना लशली तोय वारिदा द जंग कारोबारियान और द जंग सौलतकार जे बदे खावरे इश्गाल खोर करे इश्तियारी जोड़ करे वारिदा जे जवानान की शऊर रानशी शोर पसे रवान शी जवानान यही समन बची यही समन द काम मटी यही समन द रवान मुस्तकबल वागदारान यही समन द टोल काम स्तर के ताजो ददी द काम पखातिर द तख्वास को जे संजीदा शही जवानानो दा जंग दाढ़ी रुगत दे दती जंग मुहरिकात दाऊ रही जिनन 12 अगस्त 2023 नन 12 अगस्त 2023 जवानानो दा तारीख की निश्ते शहीदान ये करे दे मन पुख्तनो भल अटलान ये करे दे मन पुख्तानो भल मोरना जब सरसूर में न कहूं हर पुख्तन फल ग्रेवान के सर का तक उजान का बरत जवाब मिलाओ मन पुख्तानो ददी नवानी मुसलसल राजे की रासवान दलानो मन पुख्ताना जगी रवान जंगुल खिलाफ संजीदयु राजे की रजान न टपूसुगु मन सड़क उजरा मल करे नदा मन सड़क बाजार मल करे नदे मन सड़क जुमात मल करे नदे मन सड़क
ځوانانو موږ نیمګړي یو خپل کور به جوړوو ځوانانو پیغورونه به نه ورکوو دعوت به ورکوو او زه هغه چاته ویل غواړم چې څوک دا ګڼي چې په دې جنګونو کې د هغوی ذاتي فایده ده موږ پښتانه ورته ویل غواړو چې دا کوم خلک دا ګڼي او په روانو حالاتو کې د هغوی په دې جنګونو کې ذاتي ګټه ده هم دا والا باور ورکوو چې د امن په صورت کې دا خاوره د سرو سپینو نه ډکه ده د امن په صورت کې به د ټولې خطې د سرمایهدارو دلته یو په لس سیوا ګټئ توبه وکئ د جنګه استغفار وکئ او زه نن د دې لویې جرګې په وسادت تپوس کومه چې دا د امن مارچ یا دا د امن پاڅون سکر کې نه کېږي سیالکوټ کې نه کېږي ګجرات کې نه کېږي ګوجرانوالا کې نه کېږي ځکه چې هغوی ته د بدامنۍ مشکل نشته خو زه هغوی ته ویې غواړم چې دا مسله دا انساني مسله ده روزانه بنیاد باندې ټارګټ کلینګ دلته دی اغوا برای تاوان دلته دی بدخوري دلته ده خودکشي دماکې دلته دي بازارونه وجاړ پراته دي کاروبارونه ختم شو دار پښتون د کور نه درې او څلور مسافری وخوړو د خپلې کور او کورنۍ د کفالت په خاطر په ځوانو کې مسافرول دي یا یې لاشونه واپس راځي او یا هلته چې ورته وګورو د سپینو ګیرو سره بوډاګان واپس راځي پښتنو دا خو زموږ حال دی پښتنو سوچ وکئ چې نن هم راځم او ما دا سره ټوپۍ په سر کړي نه ما ته بعضې پښتانه ملګري دا خبره کوي چې دلته سیاست مه کوه زه ویل غواړم چې پښتنو موږ درمن یو که موږ مظلومه یو موږ زخمي یو دا خو ستره ټوپۍ ده یو مسلمان په سر کړې ده چې د امن جنډه ده سره مسلمان خو مسلمان دی چې پښتنو ځوانانو چې د امن جنډه ده سره سور کافر راخلي هارونه ورته واچوئ چې خدای په دې خاوره کې امن راولي ځان بیدار کړئ نظر او نظریه بدار چا خپل مشتاق صاحب د جماعت اسلامي نمائنده دی قربان اختلاف په کېدی چې جماعت د پالیسۍ سره منظور پښتون صاحب ناست دی اختلاف ورسره کېدی شي شهاب الدین صاحب د مسلم لیگ ناست دی اختلاف ورسره کېدی شي خو ځوانانو پښتنو موږ سیاسي خلک او موږ سیاسي جماعتونه تاسو د امیدوارانو درو ستاسو په ووټ هغه پارلمان ته ځو او بیا په هغه پارلمان کې انګا بنګا وایو ستاسو وکالت نه کوو بیدار شئ او دا ټول سیاسي جماعتونه پیزواني کوي احتساب یې وکړئ چې څوک د دې خاورې وکالت نه کوي په شای مه ودرېږئ دا
قوت جوړ شي وګورئ چې څنګه دلته بدم نه پاتې کېږي دا ممکن نه ده دا ممکن نه ده توري بلالا وای او نوړای به ګوپالا وای کام زما سټکوره شو کام می بیروزګار شو په کام کې جهالت چلې وکړې د کام په هر کور کې غربت او پسماندګۍ اړې جوړې کړې دي په نصاب کې به پښتو ني په جومات کې به د پارسۍ شعري د علامه اقبال شعري خو زما په جومات کې به هم د پښتو شعر ني په میډیا کې به پښتو ني صوبایي خودمختاري به ني انساني حقوق به ني دا نن څومره لویه جلسه ده دا تاسو امن غواړئ دا د ریاست خلاف سازش نه دی او دا جلسه نه د فرد خلاف سازش دی نه د حکومت خلاف سازش دی نه د ولس خلاف سازش دی او نه د ریاست خلاف سازش دی خو که سازش دی نو د هغه ذاتي مفاداتو خلاف دی د کمې په ضد کې چې زموږ جنتي خاوره د جنتي خاورې ژوند په دوزخ کې بدل شوی دی نن ټول راپاڅېدلي یو خپل ژوند غواړو امن غواړو بچارې غواړو حجره کې غواړو پارلمان کې غواړو منظر کې غواړو بازار کې غواړو بهر ځای غواړو ټول کام ته وایو ټولو کامونو ته وایو خانقاهې ته وایو وایټ هاوس ته وایو عالمانو ته وایو استادانو ته وایو طالب علمانو ته وایو ماشومانو ته وایو ټولې دنیا ته وایو چې موږ سره دا من اواز شي ځوانانو یوه خبره وکړه بالکل نه هر پښتون د خپلې خاورې ترجمان دی سوچ وکړئ دا خاوره زموږ مور ده دا نامه جامه دا شناخت دا د خپلې خاورې او د خپل ګام دی پولیس سره ودرېږئ پولیس پورې به ملنډې نه کوئ ځوانانو د یو بل د ګریوان هم لاس وباسئ لاس وباسئ لاس وباسئ دا کامي خیانت دی هسې هم تقسیم یو سنجیده هم نه یو اشتعال کې هم در راځو جنګ په قوت ګټلی شي جنګ په حکمت ګټلی شي جنګ په هوش او په منصوبه ګټلی شي تاسو خوش قسمته یئ چې ستاسو په تقسیم کې خدای پاک کا غر دی او قسم دی د سرو زرو نه ډک دی په نیچر مالدار کام یئ خو غلط انساني تدبیر دې ځای ته رسولی یو دا هغه شین اسمان نظام چې دی هغه د پښتنو په خاوره نه پوهېږم چې د ډېرو زورورو غلطو انساني تدبیرونو په رڼا کې ولې خدای زموږ نه اوري که خدای زموږ واورېدو او دا مشکل یې موږ ته آسان کو نو نه به بیا موږ دا من دپاره جلسې کوو او نه به دوی په تاسو FIR-ونه کوي داسې به امني لکه څنګه چې سیالکوټ کې امن دی یا چې څنګه په ګوجرانواله کې امن دی یا چې څنګه پنجاب کې امن دی ځوانانو مشتاق صاحب هم خبره کوي
او نور مشران بم خبره کوي کور به یو کور غواړي پیغور به یو بل نه ورکو جرګې به کول غواړي لاړې یو بل ته پرېږدئ دا په دیوالونو زه بیا وایم چې دا سپینې جنډې مستقلې په دې دوکانونو ولګوئ موږ په خپل امن خاوره امن غواړو دا نارې په دیوالو لیکئ د هر کور په چنو لیکئ د جومات په چنو لیکئ د مدرسې په چنو لیکئ عالمانو له په جرګو ورشئ تبلیغیانو له په جرګو ورشئ وکیلانو له په جرګو ورشئ دکاندارانو له په جرګو ورشئ د دې معاشرې د هرې شعبې ذمهوارو له په جرګې ورشئ او جرګه شئ په یو بل چې راځئ چې د دې لوی غم نه ټول کام په شریکه ځان خلاص کړو چې لږ د ډوډۍ مالکان شو او لږ د سکون مالکان شو ځوانانو تاریخ ته وګورئ په دې خاوره د غربت تاریخ دا دی چې د نیکي کور نه د نیکو تر نوسیه پورې سفر وشي هغه د کور جوړولو جوګه پاتې نشي یا به مسافري کوي او یا به دلته غوږې خرڅوي دا غربت دا جهالت دا پسماندګي دا بدامني دا د جنګونو اثرات دي دا د جنګونو نتایج دي او ان شاء الله اوس ټول کام کې بیداری راغلی ده ټول کام به بیداری ګو کله چې هر جنډه ده کله چې هر نظریه ده کله چې هر مسلک دی خو د امن نظریه د ټولو پښتنو نظریه ده او ټول پښتانه راسره واده وکړي چې دا من د نظریې دپاره به ټول پښتانه یو موټی ودرېږو انشاءالله که خیر زه نارې به راکړې ځکه چې ګرمي ده بیا به خپله خبره ختمومه چې زه وایم چې موږ په خپله خاوره ټول به سره اواز وکړئ چې امن غواړو دوه ځله وایي موږ په خپله خاوره موږ په خپله خاوره موږ په خپله خاوره موږ په خپله خاوره زه د خټک صاحب په دې شعر خپله خبره په دې امید او په دې تمه چې دا خدایي اواز دی په دې خدایي اواز کې د خدای قوت سیوا کی اثر سیوا کی د خټک صاحب په دې شعر چې خټک صاحب وایي چې دې دورې د خټک صاحب شعر د زه به تاسو ته اخري کړی وم چې وایي چې دا باد د زمانې چې موږ چیرې هسې نه ده دا باد د زمانې چې موږ چیرې هسې نه ده پښتنو ته پښتنو واورئ ځوانانو بیا مخکې وایي چې دا